کابل ښاروالي د واټونو ترڅنګ او په عمومي ځایونو کې د څارویو حلالول منع دي. سلام ستړي مشئ، پوره حال په ویډیو کې راسره وګورئ. کابل ښاروالۍ ویلي چې د قصابانو لخوا د واټونو ترڅنګ د څارویو حلالول ښاري سرغړونه بلل کیږي. د ریاست چهارشنبه د کب پر 18 ټینګار کړی چې هیوادوال په تیره بیا قصابان باید د واټونو ترڅنګ پر پیلولو لارو او عمومي ځایونو کې څاروي حلال نه کړي. کابل ښاروالۍ څرګنده کړې چې سرغړونکي به د قانون پر بنسټ جریمه او سزا به ورکړل شي. دغه ریاست زیاته کړې چې د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې د څارویو حلالولو ځایونه مشخص شوي دي. په مخکیني حکومت کې هم قصابانو ته حکم شوی و چې د واټونو ترڅنګ څاروي حلال نه کړي، خو دغه حکم ته دومره پام نه و شوی.